ها دا یو ورو سوال کړی دی چې یو سړی اودسماتې وکړي او په استجمار یا استنجا کې ټیشو استعمال کړي نو د ټیشو استعمالول کافي دي او که نه؟ الجواب غوره طریقه دا ده په طهارت حاصلولو کې د استنجا نه بعد چې په اوبو سره پاکي حاصله شي، دا ټول نه اوچته طریقه ده. په دې پسې بیا استجمار راځي او هغه په لوټه باندې یا په ټیشو کپړه په بل څه شي باندې ځان پاک کړي، دا هم کافي ده. نو ډېر ورته موږ دا وایو چې او بالکل دا کافي ده چې یو سړی په ټیشو باندې د اودس ماتې نه بعد خپل اودس وچ کړي، ځکه چې استجمار مقصد دی او د استنجا مقصد دی هغه ګندګي لرې کول کومه چې په بدن پورې نښتې ده، مقصد ګندګي لرې کول دي. نو که دا اوس په ټیشو سره لرې شو او که دا د کپړې سره لرې شي او که دا په خاورو سره او که دا په کاڼو سره، مقصد صفایي ده. الا د طهارت په مسایلو کې موږ بیان کړي، کتاب بلوغ المرام کې او مشکات کې او عمدة الاحکام درسونو کې موږ دا مسلې بیان کړي چې یو څو شي د هغې نه شریعت منع کړی دی، هغې استنجا نشي کولی. یو هډوکې او دویم په غوشانو باندې او دریم په ضرري شي باندې او څلورم په محترم شي باندې. نو د هډوکو په باره کې خو دا راغلی دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې دا ستاسو ورونو د پیریانو خوراک دی. هر چې غوشان دي نو دا د پیریانو د څاروو خوراک دی. او پای کې دا هم ده چې دا هډوکې او دا غوشان دا سړی څه پاکوي خو نه، هډوکې چیرې د مهینې نو دا بدن نه څه پاکوي، او بله پای کې دی چې اکثر د هډوکې څه ځای تیری نو انسان له نقصان هم ورکولی شي. دریم ضرري شي نه به ځان لرې ساتي، لکه حدیث کې دي لا ضرر ولا ضرار، نه به ځان له نقصان ورکوي نه بل له. شریعت وایي ځان له نقصان مه ورکوه. نو اوس یو سړی راولګي د شیشې یو ټوټه پرته ده هغه راوالي په هغې باندې اودس وچوي نو د شیشې د لاسه ته نقصان رسېدی شي. دغه شان محترم شی چې کوي ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لکه اوس د علم کتاب دی او د هغې پاڼه شلېدلې دی، یو سړی دغه پاڼه راوالي او اودس پرې وچوي نو دا بې احترامي ده. د دې څلورو خبرو خیال ساتل پکار دي. د دې نه علاوه چې په هر شي باندې اودس وچولی شي نو وچولی شي، هېڅ حرج پکې نشته. والله اعلم.